بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، طارق مشال یم. ګران مینوالو، زیاتره ملګرو ته خو به دا پته وي، خو بهرحال زمونږ په صوابۍ کې د فوټبال یو لیګ شروع کیږي چې په هغې کې ډېر د لرې لرې کلاړیان لوبغاړي چې کوم دي هغه به برخه اخلي. په هغې کې موږ سره ډېر زیات ټیمونه دي، خو یو ټیم پکې چې کوم دی د بوم بوم په نوم باندې دی او د هغې چې کوم منیجر دی عمران صاحب را سرناست دی او د هغې اونر چې کوم دی حاجي مطیع الله حاجي صاحب دی. مطیع الله حاجي صاحب زمونږ ډېر ښه مشر دی، سوشل ورکر دی او پولیټیشن هم دی او د دې نه علاوه په سپورټس په حوالې سره هم د هغې ډېرې زیاتې هلې ځلې دي. خو موږ سره چې کوم ملګری ناست دی عمران، د هغه په باره کې به زه دا ووایم چې زمونږ ډېر ښه ملګری هم دی، خو د دې نه علاوه یو ډېر ښه سوشل اکټیویسټ هم دی. د مرستیال په نوم باندې یو تنظیم هم هغې چلی چې په هغې کې هغې زیاتر غریبانانو، یتیمانانو، ماشومانو ته چې څه قسمه هم ضروریات وي د ژوند په اړه باندې، که تعلیمي وي که دې نه علاوه نور هم وي، نو د هغې دی باقاعده د هغې مرسته کوي. نو زه د خپل طرفه هم د بوم بوم ټیم چې کوم دی د هغې مرستیال یم او تاسو ته به هم دا خواست کوم چې په دې لیګ کې زموږ چې کوم دغه ټیم دی بوم بوم تاسو هم سپورټ کوي. ګران مینوالو، څنګه چې ما تاسو ته وویل چې بوم بوم ټیم چې کوم دی د هغې موږ سره منیجر عمران صاحب ناست دی. نو غواړو چې عمران صاحب تاسو سره خپل هم عمران صاحب نوم خو ما واغسته چې خپل هم سره خبرې وکړي د بوم بوم په حوالې سره، د دې لیګ په حوالې سره. د عمران صاحب تاسو ته هرکلی ووایو، ستاسو یو جهان مننه کوو تاسو دلته رالئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډېره مننه چې موږ له هم ټایم راکړو او د بوم بوم ټیم هم سپورټ کوو. زه د بوم بوم ټیم منیجر تاسو ته مخاطب یم. په صوابۍ کې یو ډېر ښکلی لیګ شروع کیږي، فرست ټایم شروع کیږي، نو دې ته ټولو ته خواست دی چې راشي او دا لیګ کامیاب کړي. ډېره مننه.